درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د افغان پوځ په اړه د طالب ډلې نوي اعلان افغانان خوشاله کړل. طالب ډله نوی پوځ جوړوي او پخوانیو پوځیانو ته پکې هم برخه ورکوي. طالب ډله وایي چې ډیر زر به نوی پوځ جوړ او پخوانیو مسلکي پوځیانو ته به پکې هم برخه ورکړي. طالب ډلې په داسې مهال کې د پخواني مسلکي ځواک ته پکې د برخې ورکولو خبره کوي چې یوه ورځ مخکې چې د ملي دفاع شهرسنبالي وزیر ملا یعقوب ویلي دي چې د یو ولسي او خپلواک پوځ په جوړولو کار روان. د طالب ډلې د چارواکو له خولې ویل شوي د نوي جوړیدونکي ځواک لپاره به ټول اوزار او اسانتیاوې چمتو شي. د طالب ډلې د رسنیو او هڅو بیا کلتور ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ټولو هغو کسانو وړتیاو ته به کتل کیږي چې غواړي د ولسي پوځ برخه شي. ذبیح الله مجاهد د ولسي پوځ جوړېدل یو اړین کار بولي. محمد نبی د افغانستان د ولسي سندرې یا ملي سرود د غږېدو پر مهال وجړل. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر محمد نبی د کرکټ په نړیوال جام کې د سکاټلند پر بډ یا خلاف د لوبې په پیل کې د خپل هیواد د ولسي سندرې یا ملي سرود د غږېدو پر مهال وجړل. دا په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه وه. د طالب ډلې له راتګ وروسته داسې ویل کېدل چې شاید د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان ولسي سندره یا ملي سرود ونه غږول شي او ولسي جنډه یا ملي بیرغ به یې نه وي، خو هم ولسي سندره یا ملي سرود وغږول شو او هم ولسي جنډه یا ملي بیرغ ورپول شو. د لوبې په پیل کې د هر هیواد ولسي سندره یا ملي سرود غږول کیږي. په ټلویزیونونو کې ښودل کېدل چې د افغانستان د ولسي سندرې د غږېدو په وروستیو شیبو کې د افغانستان لوبډل مشر محمد نبی اوښکې تویې کړې او بیا یې خپلې سترګې پاکې کړې. د خپل هیواد د ولسي سندرې یا ملي سرود د غږېدو پر مهال احساساتي شي او وژاړي. په جلال آباد ښار کې نامعلومو وسلوالو یو کس په ډزو وژلی. سرچینې وایي پرون له غرمې وروسته نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار کمپونو سیمو کې د غفران مراد په نوم یو کس په ډزو وژلی. لومړی څارن عامر عزت خان د پولیسو له 4 کلنۍ اکاډمۍ پایرسان یا فارغ شوی و او د پکتیا ولایت د منځي ګردیز د لومړۍ اویجې یا حوزې مشر و. 4 ځلې طالب ډلې د پکتیا د ملي امنیت او څارګرې یا استخباراتو څانګې توقیف کړی و. په اخیري ځل چې یې ورغوښتی و 2 طالبان ورسره او د څارګرې یا استخباراتو څانګې له ودانۍ څخه یې وړی دی او د چوڼۍ د غره سیمه کې یې نن ورځ ټول شهیدان کړي دي. چا ویل چې طالب ډله د جمهوریت کارمنان او پازوالان نه وژني. د دوی کورنۍ وایي چې دوی له هیڅ چا سره ځاني دښمني نه درلوده. ښاغلی پیدایي روي د ولسواکۍ د وخت ولسي پوځي او ټول پازوالان دي زښت ته ډیر پام کوي. مه ورځئ درغلي در سره کوي. د خوارجو په خبرو او ژمنو باور مه کوئ کنه پایله به د عزت خان په څیر وي. ښاغلی محمد حلیم پیدایي لیکي طالبه کوه په نره کوه خدای درکړې ده. افغان خپل بدل 100 کاله وروسته هم اخلي. طالب ډلې ولس ته د پیړیو بدۍ ورپرېږدي. د طالب ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د مخکنۍ واکمنۍ پر رسېدل د افغانستان د وګړو په ګټه نه ګڼي او وایي چې دغه سکوت له هغه څه سره په بډوالۍ کې رامنځته شو چې پلان یې نیول شوی و. په ننګرهار کې 2 کسان د داعش په تور وژل شوي. د سرچینې په وینا چې طالبانو دا کسان داعش سره اړیکو په تور وژلي. د هرات په 15مه اویجا یا ناحیه کې د طالب ډلې او ملامنان نیازي ډلې ترمنځ نښته شوې. هیواد پریس سرچینه ډیروي چې ولسي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې. د سرچینې په وینا تر دې مهاله د 5 ماشومانو 4 ښځو او 6 نارینهو مړي د هرات روغتون ته لیږدول شوي دي. افغانستان بیرته 100 کاله شاته لاړ. د پوهنتون ماسټر ښوونکی کیلې خرڅوي خو هغه هم څوک نه ترې اخلي ځکه چې ولس وږی تږی او بیکاره دی. د پوهنتونونو مشران او ښوونکي باید چینی ملایان او حافظان وي. داعش په روزګان کې خپل جنډې یا بیرغونه پورته کړي او دوی سره یو ځای کېدو ته یې وګړي رابللي. د افغانستان روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ د هزک سیمې څخه سیمه ایزو سرچینو رسنیو ته ویلي چې یا د سیمه کې د تیرو څو ورځو راهیسې داعش ډلې خپل تور بیرغونه پورته کړي دي او له وګړو څخه د همکارۍ او دوی سره د یو ځای کېدو غوښتنه کوي. همداشان د یادې ولسوالۍ زرتالې او مرچي سیمو لمنځیو یا جوماتونو کې هم داعش ډلې د دوی سره د یو ځای کېدو په پار پارون کې یا تبلیغاتي پاڼې ویشلي.
او په پاڼو کې دوی سره د یو ځای کېدو کسانو سره 10,000 افغانۍ ورکړې خبره کړې. په غور کې ځای سرچینې وایي د یوې وسلوالې ډلې په کمین کې 3 پخواني ولسي پاڅونوال تر برید لاندې راغلي چې له ډلې 2 وژل شوي او 1 ټپي شوی دی. په غور کې د رسنیو له مخې دغه 3 ولسي پاڅونوال د خالي یا شنبې پر ورځ د لړم پر 2 د غور منځۍ د میدان براخانه سیمه کې تر برید لاندې راغلي. ځای سرچینو په خبره ټپي شوی کس هرات ته د لیکت پر مهال له خپل تره سره وژل شوی دی. سرچینې وایي د ټپي شوي تره غوښتل نوموړی د درملنې په موخه هرات ته ولېږدوي، خو د لارې په اوږدو کې له یو بل کمین سره مخ شوي او پر مرمیو ویشتل شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.